طبيعي وای ټینګه په غېږ کې ونیول. سبحان الله څومره پرمخ تللی مګ بشري مرستې بیا راورسېږي. دې واده خبره چاره ته وایي سر دغه طالبان به رسمیت پیدا کړي. ما دغه څلور مملکتونه ډېر ځان ور نږدې کړي لکه روس و چین و پاکستان و قطر. مېلمناوې یې راوړې وه. دا مشر دې ورته وایي چا ورټول سي دا ورېندارې دې څو نوم در باندې یې کړی مشر دې وایي وای دوست ولاک تر اوسه خو دې خو نیم دي د لیز ور پېژني خو زه پوهېږم شیرین آغا ته کونه وایي. ما دغه درې څلور مملکته وایي دومره شپو کې غاړې چې نیوي سي څنګه طالبان په رسمیت وپېژني. طالبان قسم در رازه څوک کنداري وایي ټوبل کنداري څوک پورته کړی دی وایي دوی پر آینه یې کله انتظار دې مړ یا د کومې دا وکړه یا د ملازم شغال ده. دا د ملازم شغال نه وکړه. یو مولوي صاحب چا مېلمه سوی یو مولوي صاحب چا مېلمه سوی بیا دا کورنۍ وایي د ملا سره چم کوي. ما بیا د دې کورته غوړي ډېر په نام د کورته وغوړي خورت پې وکړو بیا مې دونه غوړي پې واچو نو کورنۍ اوس چت کوي درې ګولي ځان پاته زر زر کړي مې دا خپله خدای کړۍ کړې ده. اتې وایي مولوي ته وایي چې مولوي صاحب مې وراره مې د داسې په پټي کې کرک را سره واچه دا غوړي وایي ټوله کټي ته ورتوس دی په جر دې ګوتې ملا په دې پوه شو د غوړو یې خلاص وایي ګوره وخت یې فتنو د ماله پې تېروم. جمله صاحب یو بل مولوي صاحب چا مېلمه کړی وایي وریجې ورته پخ کړي دلته ګرد خلک سترګې وایي د پلاکۍ کیسه جوړ په وریجو کې وایي وه سږه ده وایي مولوي ورته وایي سیا یې وایي وریځه پکې پیدا کېږي. جمله صاحب حکیمالله په نامه یو نفر دی وایي د کوچي د خامې غوښې کیسه وکړه. یا لا لا بیا هغې ولا وکړه بیا د ستره ډېره کوي دلته تاسو خدای ما خپل اختیار پرېږدو تاسو کوچني تشناب ده وکالاس چې جوړ سره یو ما پرېږدي موږ انده وایي بازار کې نافته شوی ده اور چې راغلی اول کې ناراب ته خطر دې وین چې وایي ښځې ټلیفون شي اوس وایي چیرې یې وایي د پلار کره دی وایي د دې ځان موړ که کورن شی نه دی کړی. یو جنس چیرې مېلمه شوم مېلمه شوم په موسسه کې کار بیا د معرفت سنت ده. حاجي صاحب دا مې د ماما زوی ده دا مې د تره زوی ده دا مې د کاکا زوی ده. وعلیکم السلام. ابر ور یې خور وکړه دې کونډې ابر ور یې لور وکړه دې کونډې بیا همدا ته راغلي چې ملا صاحب اوس موږ بچګان کې یو کاوښیان وایم دا ورته تاسو خورغوږي مورغوږي. دا صاحب د ملازم شغال دا وکړه یا د لوبیا دا وکړه یا چې د خلک څه وکړه ولی کاڼه به وکړم کاڼه ته ویل چل چې اختر دې مبارک شه وایي په در دې شر واري نه جمله صاحب در محمد د هند څه سلامونه درته وایي. امام سلامونه ورته وایه د امامیلې باندې که د بل مسلمان نورمانه والله که هغه به دی ووایي واغه موږ اندر وای په سعودي کې شیطان ویست وای شیطان ورته چې نه شرمېږې ته مې ویلې ما خو ته لوی مورغو دی وای بل کلیاش ته کړلی بیا بیا پاک طواف کړ خدای دې شهادت مرګ مې په نصیب کړي خدای دې شهادت مرګ مې پاک طواف نو د مراسم څخه خلاصون کابل تیاری چې کته سوی موټر که اسپورسوی بوردن کې طالبانو د حکومت سره جنګ دی وی دی داسې کېږي مشران صاحب لار بنده ده ولې ډارېږې جنګ خو لرې ته وایي درته یا خوا ته په سعودي کې ما یو غول خوړلي وي چې هغه نه یې کړی هغه کټوازي وایي ښځه په رخچه کې کېنولې ده د لیو بله مجالبه راپیاس وایي دا دغه کې رخچوان ته وایي د غسل د شک دی ما ښځې ته ولې ګورې هغوی چې کاکا دې ته شیعقب وایي
زه د عایشه موټر تعقیبوم دي تا ښځې ته وهې د اوسه بې ناموس ورته ګورې راسته درته کې نارخچه زه چلاوم بله په د غزني کې د بابوجان بیخي ډېر سوي دي نو د بابوجي و تناق موټر کې سپور د یوې مسعود تنزی صاحب جوړ سپیغتی په خیر است دوی سپاینه د غزني دی حاجي صاحب د غزني ولایت ښځې ته ویلي دي چې نوم دې څه ده هغه راغېدلې چې پردۍ ښځه یم که ته زارخوره نه وای د ما د نوم څه ده راته وستي زما نوم نو اتي و چې راځه ورته وایي چې نوم مې خور ده نو بد نظر نه درته ګوري وایي نوم مې خور ده ده چې وایي د تا نوم څه ده وایي د ما نوم خورغور ده جمله اصل مدازم شغال دا وکړه یا ونیه جمله صاحب ملک شاه وایي که توازیان پسې مه غېزوان دړه تا ته وایي کټواز ته وایي د امر بالمعروف نهي عن المنکر اتیا دوان اغلی دادام لان اغلی پران که موش شاید دایی زرس که دیشه دایی و اغلی شای پران که دیمام دایی و غوطا کلمه رو تا پیکمان سیسی نه مسلمانیو او من مسلمان پیدایی زایی بل اتواز په املا او صلیح کلمه دی خپل کار ته پرېږدي د خپل چا کې ډېر ډوکه برابر ده دلته یو سوال کړی دی دی خپل کار ته پرېږدي و تاسو ما نه پرې تاسو غلیظ فرمایشونه راکوئ نو ته د هغه لاس اړی چې هغه ملا وایي په صلیح چې په دوزخ کې یو مال د زر سرونه دي هر سر کې زر خلیږي هر خوله کې زر غاښونه وایي رسول کور ته داسې څوک چې ما لارې زه ښه ښځه والا شيء تشيء كلامك سوى انكم تبداي ډاکټر ولکدای موږ ډاکټر وای مریض ته پیچکاری ورکړي مریض باکړي ډاکټر خندا ته مریض راچي وکړو ډاکټر و دا خلکو ته مرز د مرض سالي و لا غزني دي اجنبي ميجي لطیف حقیار د لندن څخه سلامونه ټول مسافر سلامونه خدایم کاروبار جوړ کړي چې موږ په دوا کې کېږي لکه سلیمان علیه السلام داسې پاچیان سي خو ګمان راکوم یو سړي وایي چې مړه بیا بیا خدای تعالی وبخښي بیا بل ګمان خو نه کوم چا بیا وایي خدای دې بیا منه وایي خو لمونځ بیا په ناستو کوم غلط پې په ولاړو غنجولو اسلام اسلکسیه سره ایشاریه ګول سوځي ته سلیمان اسلکسیه سره بنادر را پیاس د ترګیانو ډیر بد شي د سلیمان علیه السلام تخت وای فاوار روان وای د تربر د وشه وای وای په وردګو کې سی وکړ ته ډیر خلک وای د وردګو کې وکړ هغه وردګ چې هغه صفونه چې ډیر وچول الله هغه جنازه هغه جنازه ته راځي نو مې دې خپل مارو نو څنګه راوایي چې ډیر خلک دې پیژني لار مر ته جنازه ته راځي موټر مې چې دا وایي موږ ورته غاڼه نیم ساعت کله شته کې بعد ورته وایي چې تامه دې مار وایي کله بغل مخشه نه ولې دي سیوان نو ډیر اټه جنازه وړي مخور سره خدای دې یو ورته غوږ Ali konop daman kim takbir was mahluk der da şasa puna imam gag norwi cenaze xlas warda gabat hoy tapmans ki cha kanam kari kawala da ki to buzarg Allahu akbar da asrupi gunjan da uslam no sara tonte way cenaze waswa میریم لا جنازه و که دواش کی لاشه رسکری دایدسکی یو ورته گابت و دم تا شو واسو دامنو یو کلی دو زمانه تو وادو نو کړن مټارن دا څاکو هغه توي دا د وسو دا دواس سره کی دا کاکا ځون څنګه کو چانو ملاته وای چې ملاته چې دوه تکبیره جنازه تیری دوه پاټي دا پاتو دوه بسای څنګه کوي
دې وایي مسله نه وه ده وایي ته غول پرېږده پردیو جنازو ته طبیعیان وایي امریکا ته ولاړو په یو کوڅه کې ناست ساه جوړوي قدرتي زلزله وسوه خلکو سره منډې کړې وایي یوه نجلۍ منډې وهي داسې ات کلنه کلنه نجلۍ وهي یا 10 کلنه پښه یې بنده شوه تبلیغي په غېږ کې ور ولوېد تبلیغي وایي ټینګه په غېږ کې ونیو سبحان الله څومره پرمخ تللی ملک بشري مرستې بیا راورسېږي دې تبلیغي تنظیم په شغال